په کومو ځایونو کې لمونځ کول منع دي او نبی علیه الصلاة والسلام په هغه ځایونو کې د لمونځ کولو نه منع فرمایلی ده. حضرت ابن عمر رضی الله عنه نه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. ترمذی شریف. نبی علیه الصلاة والسلام په ځایونو کې د لمونځ کولو نه منع فرمایلی ده چې په هغې کې اول نمبر کوم ځای کې چې خوشایي او ګندګي پرته وي، په دویم نمبر قصابخانه کې لمونځ کول، کوم ځای کې چې ځناور ذبح کولی شي، دریم نمبر قبرستان کې لمونځ کول، څلورم نمبر لاره کې لمونځ کول، پنځم نمبر حمام او غسلخانې کې لمونځ کول، شپږم نمبر کوم ځای کې چې اوښان وغیره تړلی شي، او په اووم نمبر د بیت الله شریف په چت باندې لمونځ کول نبی علیه الصلاة والسلام منع کړي دي. بعضې خلق سوال کوي چې حجام سره سقاوه کې د ویښتانو سیټینګ کیږي، ګیرې کاټ کولی شي، شیو وغیره کولی شي، آیا دلته لمونځ کول څه حکم لري؟ ځکه دلته خو غسلخانې هم موجودې وي، بعضې تصاویر هم موجود وي، دلته لمونځ کول څه حکم لري؟ نو د دغې مسئلې په باره کې داسې راغلی دي چې د حجام په دکان کې که چیرته تصاویر نه وي، صفایي موجوده وي، د جاندار شخصیت د جاندار تصویر نه وي موجود، بیا دلته لمونځ کول پروا نه لري. که چیرته ګندګي وه، تصاویر د جاندار موجود وو، بیا دلته لمونځ کول نه دي صحیح. باید چې قریب مسجد یا کور کې لمونځ وکړلی شي او دلته د لمونځ کولو نه ډډه وشي.